نوم مې بشیر احمد ده، د شیرګوز د کلي اوسیدونکی یم. د دې کلا په اړه به معلومات یو څه چې ما اورېدلي دي هغه به درته درکړم. دا کلا د موږ په باخیل وایي کوم هغه کیسه کوي، هغو چې موږ کومې کیسې اورېدلې دي. د دې کلا تقریبا 450 کاله وتلي دي. بیا دې سړي غټه رمه درلوده، دا به پخوا د مالونه ساتل. بیا وایي نو غله ډېر ګرځېدل دلته، بیا د دې سړي مالونه به بیول، بیا په دې کمر په سر باندې دا کلا جوړه کړه د ځان د دفاع لپاره چې دلته باید زه ووسم. بیا نو دغه خاوره هلته نه وه، ټول کمر د تاسې وینئ یاست. بیا به یې خاوره له دغو ځمکو نه، له دغو جینه، له دغو پټونه به یې په شا باندې وړه یا په خره باندې، نو هلته بیا د اوبو هغه هم نشته، اوبه هم ډېرې لرې دي تیر. نو هلته به یې بیا هغو سړي به بیا دا خټه چې پوښتوله، یو څه به یې اوبه وخېځولې، یعنې اوبو ختل هم ډېر مشکله دي. او نوره یې رمه زیاته وه، یو څه به یې د وزې په خټه کې ولوسلې. نو په دې باندې اتې دغه نوم شیربز یې ښایي په دې کلا باندې. د دې علت داسې ده، نو دا خو چې دغه شیدې کې لوسل دي په خټه کې، نو د دې دیوال سور هم تقریبا ډېر کم ده، خو بس په دې هغه باندې چې دا شیدو هغه د پکې بس دا تقریبا چې باران وسي وسن د دیوالونه یې داسې غوړ غوندې دي، دا هغه نه لري، داسې ړنګېږي نه، باران یې نه وړي، خاوره یي. په دې اړه باندې ویني دومره دیوال یې محکم ده، کنې سور یې ډېره کم ده، دیوال یې ډېر نری دی. هلته 4 برجان لري، او تاکونه ډېر دي پکې، ځکه چې دا تقریبا 3 چته 4 چته کوټې لري.